الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې ډېر رحم وکړ. رب ذوالجلال د ذوالحجې میاشت راوستله. ذوالحجه د هغه میاشت ده چې اسلامي میاشت په دې میاشت باندې ختمیږي او دا ډېره مبارکه میاشت ده. دومره مبارکه میاشت ده بس د دې د فضیلت دپاره دا کافي ده چې الله رب العالمین په دې باندې قسم خوړلی دی. الله رب العالمین په دې 10 ورځو باندې قسم خوړلی د ذوالحجې د اولې 10 ورځې د انتهایی مبارکې ورځې دي. په دې باندې الله رب العالمین قسم خوړلی دی. الله رب العالمین چې په کوم څیز باندې قسم وخوري بس دغه څیز به فضیلت والا نه وي، دغه به ډېر د فضیلت والا وي. دې وجې نه د دې آیت کریمه د دې په باره کې امام قرطبي رحمه الله، امام ابن کثیر رحمه الله، ابن جریر رحمه الله، علامه رازی رحمه الله، علامه زمخشری رحمه الله، امام نصفی رحمه الله، دغه شانتي ګڼو مفسرینو دا خبره کړې ده چې دغه آیاتونه د الله رب العالمین د ذوالحجې د اولو 10 ورځو باره کې نازل کړي دي او الله رب العالمین په دې باندې قسم خوړلی دی. والفجر قسم دی وی په فجر باندې په سحر باندې. د دې والفجر نه وایي څه مراد دي؟ نو بعض علما وایي دی والفجر نه وایي دی نه د یوم النحر سحر ورځ مراد ده. کوم ورځ باندې چې خلک حلاله کوي، ذبح کوي، قرباني کوي، نو الله رب العالمین په دغه ورځ باندې قسم خوړلی دی. دومره مبارکه ورځ ده. وليال عشر او په 10 شپو باندې دی قسمي. 10 شپې وایي کومې دي؟ نو د ټولو مفسرینو دغه رایه ده چې دا 10 شپې د ذوالحجې اولې 10 ورځې دي. دا ډېرې مبارکې ورځې دي. دې باره کې د ابن عباس رضی الله عنه یو روایت دی، بخاری شریف هم روایت کړی دی، ترمذی هم روایت کړی دی، ډېرو محدثینو را نقل کړی دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی نشته د په نور ورځو کې داسې عبادت چې الله رب العالمین ته ډېر خوښي علاوه د دې ورځو نه. مطلب په نور ورځو کې داسې عبادت نشته دی چې الله رب العالمین ته هغه عبادت د دې 10 ورځو د عباداتو نه ډېر خوښي. یو صحابي پاڅېد رسول الله مبارک ته فرمایي یا رسول الله آیا جهاد هم د دې ورځو د عبادت برابر نه دی؟ رسول الله مبارک او فرمایل چې په نور ورځو کې څومره عبادت دي هغه عبادت د دې 10 ورځو د عبادتو برابر نه دي. په دې 10 ورځو کې عبادت د دې انتهایی ډېر ثواب دی او الله رب العالمین ته انتهایی ډېر خوښ دی. نو صحابي و یا رسول الله په نور ورځو کې چیرته چا جهاد کړی نو هغه جهاد هم برابر نه دی د 10 ورځو. رسول الله مبارک ته فرمایي ولا الجهاد فی سبیل الله. جهاد چې چا کړی په نور ورځو کې هغه جهاد چې څومره ثواب دی هغه ثواب د دې 10 ورځو د عبادت ثواب ته هم نه رسیږي. سبحان الله، سوچ وکړئ. جهاد هغه عظیم عبادت دی، هغه عظیم عبادت دی چې الله رب العالمین قرآن عظیم شان کې 558 آیاتونه نازل کړي دي. بلکې مفسرین لیکلي دي وایي چې د قرآن مجید موضوع جهاد د جهاد بعض مفسرین لیکلي دي. نو ګوره چې د جهاد دومره لویه مرتبه ده خو باقاعده بیا د دینه چې په دې 10 ورځو کې څوک عبادت وکړي دومره ثواب ورته میلاویږي چې د جهاد نه هم ورته ډېر ثواب میلاویږي. چې یو سړی په نورو ورځو کې جهاد وکړي او په دې 10 ورځو کې عبادت وکړي په دې 10 ورځو کې الله رب العالمین ته ډېر ثواب ورکوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ها مگر د هغه سړي ثواب د دې 10 ورځو د عبادت سره برابر دی چې هغه سړی په نور ورځو کې ووتلو ځان سره مال واخیستلو او په خپل باندې ټوپک یې ځان پسې وتړو لاړلو جهاد ته لاړلو الله رب العالمین په لاره کې مال هم خرج کړ او په خپل باندې هم شهید شو. الله رب العالمین ته په وینو کې ککل لاړلو. وی ها د هغه سړي ثواب چې کوم دی به د ذوالحجې د 10 ورځو د ثواب نه بیا زیات دی. مطلب په دې کې څوک عبادت وکړي نو د هغه یو سړي ثواب د دې د ثواب سره مقابله کولی شي. په خبره باندې پوه شئ د هغه یو سړي ثواب د دې 10 ورځو عبادت کوونکو انسان سره مقابله کولی شي. د هغې ثواب او د دې ثواب بیا برابر کېدلی شي. نو د دې خبرې نه د دې حدیث نه دا مسله راووتله
څوک چې په دې 10 ورځو کې عبادت کوي گویا چې دا اوتلو د الله رب العالمین په لاره کې مالم د ځان سره ویوړو او وجنګېدلو د الله رب العالمین په لاره کې تر دې پورې چې دا شهید شو الله رب العالمین ته په وینو کې کړل لاړلو دومره ثواب دی انسان ته ملاویږي. نو یقینا دا 10 ورځې موږ او تاسو ته الله رب العالمین یو غنیمت یو فرصت یو مهلت یې موږ ته راکړی دی پکار دی موږ او تاسو په دې کې عبادت وکړو. دغه شانتي په بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د دې 10 ورځو نه د دین علاوه په نور ورځو کې الله رب العالمین ته اعمال دومره خوښ نه دي لکه په دې ورځو کې چې الله رب العالمین ته اعمال خوښ دي. د نور ورځو نه په دې 10 ورځو کې الله رب العالمین ته ټول اعمال ډیر زیات خوښ دي. نو رسول الله به فرمایي فاكثروا من التحمید والتهلیل والتکبیر په دې ورځو کې تاسو تحمید وای الحمدلله وای الله اکبر وای لا اله الا الله وای. نو عرض می داده چې دا د ذوالحجې 10 مبارک ورځې دي الله رب العالمین په دې باندې قسم خوړلې دی قسم. نو دې د پاره دا کافی دي چې موږ او تاسو په دې باندې په دې ورځو کې عبادت وکړو او دغه ورځې د ځان د پاره غنیمت وګڼو. میزان ای نبی علیہ السلام